قافله روانه شوې ده په دې باندې دا وخت څه اپډیټ سي وزیر د تحریک انصاف چې کوم چیرمین دی عمران خان هغه دا وخت په کنټینر باندې موجود دی دلته کې نور څه صورتحال دی په دې باندې اپډیټ اخلو د خپل نماینده مسرت خان آسی نه. آسی صاحب دا راته ووایي چې په مردان کې دا وخت څه صورتحال دی تحریک انصاف چیرمین عمران خان را رسېدلی دی په کنټینر باندې موجود دی څومره کارکنان دي قافله څومره ده او آیا دغلته کې څه بدنظمي خو نه شوې؟ جی بالکل ضیا نن سات داسې کوم پاکستان تحریک انصاف حقیقي ازادي لانګمات دی دې حوالې سره قافلو سلسله چې کوم دا مردان نه هم او د مردان کې کوم د ګنوا چې کوم علاقې د هغې نه هم په مختلف ټولیانو په شکل کې د قافلو په شکل کې را روانې وي او په رشکه انټرچینج کې د یو غټې قافلې شکل اختیار کړي چېرته چې د نوښار او د پیښور چې کومې قافلې وي هغه هم راورسېدلو دې ټولو د اسلام آباد طرف ته په موټروی باندې هغه شروع خپل سفر شروع کړو ولې انټرچینج سره هلته د پی ټي آی چې کوم چیرمین دی عمران خان د ده لپاره چې کوم خصوصي کنټینر جوړ شو هغه هلته ولاړو فیصل جاوید چې کوم د عموما د تقریبا هر جلسه کې د پاکستان تحریک انصاف سټیټ سیکرټري سینیټر فیصل جاوید هغه په کنټینر باندې موږ ته په نظر باندې راغی او لږ ساعت روان دی د پاکستان تحریک انصاف چیرمین په هلیکاپټر په ذریعه باندې جو وزیر وزیر اعلی محمود خان او د پارټۍ نور مشران هم ولي انټرچینج سره نږدې هغه د هلیکاپټر نه کوز شو کوم د هغه لپاره چې کوم خصوصي کنټینر تیار شو په هغې باندې هغې سوارو شو اوس دې وخت کې هغې د صوابۍ طرف ته روان دي او لږ ساعت پس به چې کوم دی صوابۍ انټرچینج ته ورسي په دې قافله کې چې کوم دی نو په ګڼ شمېر کې خلک شامل دي هغې د پی ټي آی جنډې اوچتې کړي دي کوم عزیز صاحب دا راته ووایي چې په دغه قافله کې کارکنانو تعداد تاسو ته څومره په نظر راځي آیا تعداد ډېر زیات دی که نه تحریک انصاف چې څومره ایکسپیکټ کوله هغه عمره نه دی تاسو څه ګڼئ کارکنان زیات وو که نه تعداد یې کم و؟ زما ذاتي رای مطابق هغه عمره تعداد دی چې څونه متوقع او څونه چې کوم دی نو موږ هغه کوو چې دونه خلک به په هغې کې شامل دي او غالبا یو وجه دا هم ده چې نن موسم چې کوم دی نو هغه ډېر ګرم دی او ډېره زیاته سخته ګرمي ده او په دې ګرمۍ کې ځوانان خو چې کوم ځوانان خو بیا هم ساعته پورې ګزاره به وکړي خو چې کوم مشران دي کوم بوډاګان دي نو د هغې لپاره په دې نور کې ودرېدل کافي مشکل دی او بله دا چې موږ ماضي کې مختلفو مواقعو باندې کوم د پاکستان تحریک انصاف احتجاج کتلی دی پی ټي آی نو په هغې کې ډېر زیات او په ګڼ شمېر کې چې کوم دی خلک یې خو نن ما چې څنګه تاسو ته ذکر وکړو زموږ د مردان نه چې کومې قافلې په رشکې انټرچینج باندې تلې نه صرف د مردان نه وي په دې کې نوښار و په دې کې چې کوم دی نو پېښور او قبایلي اضلاع پکې وو د مومندو خلک پکې وو دغه رنګ زموږ د بونیر نه او د ملګان د څونه خلک هم په دې قافلو کې شامل وو دا تعداد هغه عمره نو چې څونه د پاکستان تحریک انصاف د قائد چې کوم دی د هغه جلسې څنګه درني څونه چې په کم شمېر کې خلک د هغې په جلسو کې نو ما ته خو زما ذاتي رایه دا ده چې په څونه خلک پکار وو هغه عمره خلک ما ته په دې احتجاج کې یا په دې قافله کې یا په دې لانګ مارچ کې په نظر باندې رانه البته جوش و خروش کافي وو خلکو په ګاډو باندې خپل لیکونه لګولو په هغې کې د پاکستان تحریک انصاف ترانې او د هغې جنډې او کارکنان چې کوم روایتي طور باندې ګډاګانې کوي او کوم خوشحالۍ کوي کوم دمازونه چې هغه البته په نظر باندې په دې ټولو قافله کې ځای په ځای باندې موږ ته په نظر راغی. صحیح. عزیز صاحب دا هم راته ووایي چېرته کې بدنظمي د کارکنانو لخوا یا د پولیس لخوا یا دا څه قسمه پېښه خو نه رامخته شوې؟ زیات تاسو ته علم دی چې دا صوبه چې کوم ده نو د تحریک انصاف صوبه ده دلته د هغې حکومت دی نو د پولیس د طرف نه د نور ایډمنسټریشن د طرف نه خاص ډول باندې سکیورټي حوالې سره دغې حوالې سره مکمل انتظامات داسې هېڅ قسمه بدمزګي داسې څه جنګ جګړه د کارکنانو په منځ کې هم په نظر باندې رانغله او ټول کارکنان ښه یو بل سره هغې چې کوم رابطې وي کوم ملاقاتونو نو ټیک ټاک په نظر باندې راځل چونکې دلته د پی ټي آی حکومت دی نو د حکومت د طرف نه د پولیس د طرف نه ایډمنسټریشن د طرف نه موږ وکتل چې کافي کوشش د فیسیلیټیشن چې کوم دی نو هغې کوو نو دغه رنګ چونکې په قافله کې په ګڼ شمېر باندې ګاډي شامل وو نو د ټرافیک هم خصوصي انتظاماتو د موټروی پولیس سره چې کوم زموږ د کې پي پولیس دي د هغې اعلی حکام دي د نوښار او د مردان او نور چې کوم اضلاګان دي د دې
پولیس افسران چې کوم دي هم په نظر باندې راتلل او دا ټول معاملات کنټرول کول ډېر ښه شان په ښه طریقه باندې دا قافله چې کوم دا نو هغه خپل منځ طرف ته روانه ده. صحیح عزیز صاحب مونږ کتلی دي او اورېدلي هم دي چې په دغه قافله کې د موټر سایکل چې کوم دی ریلي هم شامله ده او په لومړي ځل باندې به په موټروی باندې دغه د موټر سایکل ریلي هم سفر کوي. مونږ اکثر کتلی دي چې په داسې قافلو کې یا په داسې ریلو کې اکثر د ټول پلازې چې کوم ټیکسي هغه نه جمع کېږي. تاسو وکتل په مردان کې څه صورتحال و د پی ټي آی چې کوم ورکرز په ریلی کې روانو د دغه ټول پلازې هغه نظام هغسې برقرار و که نه هغه نظام خراب شوی دی بغیر د ټیکسه په دغه موټروی باندې سفر روان دی؟ جی بالکل څنګه چې روایتي طور باندې په داسې قافلو کې په داسې جلسو جلسونو کې خلک بغیر ټیکسونو نه او د هغه نه چې کوم دی لاره باندې ځي موټروی د ټیکس ورکوي. یقینا بالکل همدغه شان ده د پی ټي آی په دې ریلی کې چې کوم دی په دې قافله کې هم بلکې اړیک د اخیستلو کوشش هم نه کوي نو چا په خپل طرف نه چې کوم دی د ادایګۍ کوشش کړې ده او دا خبره ستاسو بالکل ټیک ده چې موږ نن په لومړي ځل باندې په موټروی باندې په ګڼ شمېر کې ما موټر سایکل سوار ولیدل او غالبا دا په لومړي ځل و چې په دونه ګڼ تعداد کې خلک په موټروی باندې په موټر سایکلو باندې روان وو. خلک ډېر زیات خوشحاله په نظر باندې راته ځکه چې هغوی ته په عام ورځو کې په موټروی باندې د موټر سایکل چلېدو او د موټر سایکل راوستو یا په دې لاره باندې تلو اجازت نه وي. نن داسې ورځ وه چې هغوی د دې ورځې نه بھرپور فایده واخیسته او په ګڼ شمېر کې ځوانان په موټر سایکلو باندې راوتو او په موټروی باندې هغې روان وو. صحیح ډېره مننه عزیز صاحب مونږ ته د اپډیټس راکولو وخت په وخت باندې به تاسو نه اپډیټ سلو ګران